القطر چینا د ویلی شوی تانبه یا د تارکولو هغه باقاعده الله تعالی چینا ورته راوستي و ځکه چې کوم تعمیرات جوړول هغه کې باغی ته ضرورت نو الله تعالی ورته روانه کړی و ومن الجن او د پیرانونا من زنداسیو یعملو چې عمل وکاو کار وکاو بین یدیه د پوړاندې باذن ربه په حکم در بغسرا انداد الله حکم کړی و غیته دا الله تابعداري و او دا الله طرف نه معجزه و ومن او هغه څوک یزغ چې کاغشي واوړي منهم د دوینا عن امرنا زمونږ د حکمنا نزقه نمونږ به اور اوڅکو هغه تا من عذاب سعید عذاب د دوزخنا لمبو وهن کی اورنا او بیا په روایت کې راځي چې فرشتي اور باندې الله تعالی مقرر کړی وي په دې پیرانو باندې او هغه ته الله تعالی د اور رنډه ور کړی وي چې کم پیری به خبر اونونه لا باغې بیا واخه او داغه په نتیجه کې باغې ته شدید ترين تکلیف ورسېدو ولا الله تعالی کړیو چې څنګه الله تعالی شان سره مناسبه ده يعملون دوی بجوړول له د پاره ان سليمان عليه السلام د پاره ما هغه شيونه یشا او چې د بخوا مم محاريبا د لوی لوی دی ګونونه وتماثيل او تصویرونه تمثال د هغه شی چې مخکنه جوړ شوی دی ته هغه په شان ته بل جوړ کړي او بیا په دې کې لوی اختلاف راغلی دی چې دا تصویرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړاو نه موسی سليمان علیه السلام جوړاول او تیم جوړاو وغیرہ وغیرہ یو په دې کې دا خبره نشته ده چې باقاعده د انسانانو تصویرونه جوړول نه تصویر خو کسندریانی دي دا تصویر ده کله غره تصویر جوړای نو دا تصویر ده کله نور الله تعالی د کائنات او د ونی او د بوټي او د میوه وغیرہ وغیرہ دغه تصویرونه کې څومره خوبصورتي ده هغه هم ده او کبیا تصویرونه نو الله تعالی په دغه په شریعت کې دا نه منع کړی شاید خدا موږ د لپاره دلیل نه دی چې موږ دا دلیل وګرځو او موږ د بیا بت پرستی او یا تصویرونه وغیرہ د بیا کوو اځکه چې موږ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کار نه واضح طریقې سره منع کړی واضح طریقې سره الا دا چې هغه زموږ داسې مجبوری وي چې هغه نه بغیر زموږ ژوند تیریږي زموږ د پیسې وغیرہ د نور او خاص کر خو هغه چې کوم د بوتانو په صورت کې جوړ کړي وجفان او خانقونه کل جواب پشان د طالبونو لوی لوی خانقونه جی لوی لوی دیگ جی وی ور سره ماشومان د پاره دغه جواشته ماشومان د پاره خدي جنکی د پاره چې هغه ور سره لوبي کوي هغه لوب د پاره کمی ګډیان چې دی داوي او امدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هم دی چې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی عائشه رضی الله تعالی عنها یو پرده اچولې و په دروازې باندې ځوړند کړی و هغه باندې تصویرونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا لري کا نو بیا عائشه سره نو زمانہ چې دا تر څو پورې ځوړند دی بیا عائشه رضی الله تعالی عنها عمره پرده را وشله ولا او بیا هغه نه د تکیه یا د بلغت یا د بسترې هغه وشله ولا هغه ټوکړې به استعمال کړ نو هغه طرف ته هغه جواز هم شته او دې طرف ته دغه حکم هم شته نو دی وجنه دومره ازادي هم پکې نه ده پکار چې موږ باقاعده د هغه تصویرونه شکل صورتونه وغیرہ موږ د اجرو زینت جوړ کړو او نو دومره ماشومان باندې سختی پکار ده چې کمی ګډي وغیرہ دي چې هغه سره لوي کوي دغه جواز ته او دا تاسو خطه وجوه وامنو بے فائدې تصویر نه خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم احادیث دي او دا اکثر مفسرینو جمع کړي هم دي او تفهیم القرآن کې مولانا او د دې ډېر شدید ترين احادیث په دې باندې را جمع کړي دي یا نور هم هغه خدا دې هدا پوری و چې دې اړو یو صورت کې جواز نشته هغه حدیث د جمع کېدو په بنیاد باندې خود دینه علاوه مشریر مخکینی ځنه عالمان هغه به دې کې تمثيل بلتون کړي دي چې هغه تصویر چې هغه باقاعده د بت په شکل کې مجسمه وي مجسمه د هغه ډېر شدید ترینه پابندي ده ځکه چې د تصویر پابندي راغلي ده د بنیاد باندې چې دینه بت جوړ کړي نشي بت نشي جوړ کړي نو دی وجنه هغه په دې عام تصویرونو کې بیا نرمي کړي ده او د دې نرمي لپاره بیا د ټول جوازونه دي کوم چې تاسو وایي لکه مثلا یو جواز پکې دا د ټول بدن ښکارا نه ټول بدن ښکارا نه دویم جواز پکې دا د چې هغه مخامخ نه بل بګی دا چې د پیسو یا د شناختی وغیرہ داسې چې هغه نه بغیر تا ضرورت پوره کیږي نه د پاغي کی وي بل هغه د چې هغه د دعوت لپاره تکار کوي او دعوت هغه سره چلیږي او هغه سره خواله کې پکې پیدا کیږي نو هغه د لپاره هم جواز ته هغه کوا نو دی وجنه دا ټول بیا جوازونه دي
دا ټول جوازونه دي. بهترینه خبره خو دا ټوله نه ده. دغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو والي د صورت نه منع کړی دا پکاره چې داغه هر یو صورت منع شي، داغه هر یو صورت منع شي. البته به ورستو چونګې دا چې جواز ورکړی دی نو دا عالمان دي او د مخکینی طرف نه روان دي چې هغه بیا بلتون کړی دی پکې د مجسمه او د عامه تصویرونو، نو دی وجنه شدت هم پکې نشته ده. خو دا ټول خبره چې راجمه کې سړی فیصله نشي کولای ګرانه ده، خو اخیره فیصله بیا په دې باندې کولای شي چې هغه تصویر چې بلا ضرورت ده نو نه ده پکار، نه ده پکار. لکه چې کم تصویر شکل دی زمونږ د ټي وي او یا زمونږ دا د سوري په صورت کې راځي، دا حقیقت نه دی، سورې دی. یعنی کم چا چې دې ته جواز ورکړی دی لکه ډاکټر جی نه هغې خو بیا فرشتې د رحمت فرشتې هغه طرف ته بیان راځي، هغې ته به دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم واضحه فرمایي ځکه چې پرده لرې کړه او بیا ولې فرشتې رانغلې، فرشتې راتلې رانغلې ایثارې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو، انتظار یې کوو د جبرائیل علیه السلام او بیا بهر ووتو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویې لیدل نو بهر نو هغې پوښتنه وکړله چې ولې وایي کور کې دغسې هغه لګېدلی دی نو ویې ویلې ویې فرمایل چې کم کور کې سپی وي او کم کور کې تصویر وي هغه کور ته رحمت فرشتې نه نو هغه دپاره مخته یا وروستو دا خو بیا وروستو خبره ده چې موږ ځان دپاره جواز جوړ کړو که نه نو دغسې تصویرونه په کمرو کې لګول وغیره د دې خو رحمت فرشتو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په بنیاد باندې هغه نه دي پکار. او نو هغه خو نه دي نو ظاهره خبره چې موږ چې انسان وسي هغونه دي وکړي او موږ کول پکار دي. وجفان او خانکونه کل جواب پشان د طلبونو وقدور او دیګونه لوی لوی هغه محارب معنا چې کومه ده هغه معنا ما صحیح نه کړل، هغه تفسیر بیا اوري هغه کې لاړو مغه شو یعملون دی بجوړول له د سليمان عليه السلام د پاره ما هغه شیونه یشاء او چې د بغوخته د بخخه مم محاریبا محراب نه دی لوی زیتا د سدنګ زیته ویل کیږي نمونه لکه څنګه چې احرام مصر دمغه د لوی لوی اوسه پورې په دغه کیشتري دا هغه کې مغشتري دیګ معنا د ورستونه دا کې غلط شوم چا تاسو کچا معنا اوریدلی بیا صحیح کوي مم محاریبا د لوی لوی ځایونه د محلاتم سیده خو احرام مصر نه دی جی بلډینګ او یا د هغه چې غدا چې جوړ لکه نن سبا یو بلډینګ جوړ شوی دی په دوبۍ کې چې عام طور باندې انسان عقل هغه ته حیران شي چې دا جوړ کړی شوی څنګه دی، دا ودرېدو څنګه اینه دی هغه څنګه وشول د نقشه څنګه جوړ شو. بهرحال لوی لوی تعمیر لوی بلډینګ وتماثيل او تصویرونه وجفان او خانکونه. احرام ما اولی کنه احرام ما اولی خدا مغی تشریح میں وکړه چې هغه اوس پوهیږم چې څنګه وکم پښتو کې نور جی جی کل جواب پشاند طلبونو وقدور او د دیګونو راسیات اغه چکلک یا مضبوط پراتی وي د دې تصور څنګه پوه شو کته څو خیال کړی ځنه ځای کې لوی لوی دیګونه خلکو د دې کوټه طرف ته او یا په ځنه ځای کې سعودیا کې داسې دیګونه دي چې هغه پزمکه کې ان خلولي او لاندې نه به هغه ورونه ورته ورکي بلې داسې لوی او لوی شيونه هغه ته ویل کی یعنی عام دیګ نه چې کم په اور باندې پخلی د پاره کیږي هغه د پاره نه هغه مخکې ذکر وشو او د هغه تنور خو بل شي دی دیګ جی جاو باکده خخې کړي شي وي پس مکه کې او هغه ته لاندې پس مکه لاندې طرف نه به اور ورکي دا مندي غو خم باغې کې پخې مندي یعنی یو باکده اور کې د تنور صورت ته کنه نه د دیګ صورتي باکده باغې کې لاندې نه اورونه ورته او به او بیا موږ روغ اوخ پکې پخې اوخ جی اجمیر شریف کې ښه خجی ښه مې څه وایي چې اجمیر شریف کې 50 من ورېږي پکې پخې په یو واره همدا غرنګ سعودیا کې دی الته همالي دلی دی باکده اوخ پکې پخې روغ اوخ رو دومره لوی لوی هغه طرف ته نو دینه دا معلومیږي چې د سليمان عليه السلام ملمستیا یا ملمانه او یا د روټي او یا د دومره پیریان وغیرہ چې تابعون هغه د لپاره د خوراک هم دومره تنظیم وکړو خامخه او یو دوه دروغجنو یو خپلو کې مقابله و چې زما پلار دومره شی جوړ کړی زما پلار دومره کړی دي نه یو ورته ویل چې ما پلار دومره لوی دیګ جوړ کړو چې دا د ډېر اوږد مثال ورته خو دا کنه چې دومره لوی دیګ هغه جوړ کړو نو دا بل ورته ویل چې ما پلار ځمېداره کوله نو ځمېداري کې هغه دومره تکړه و چې دومره ټیپر هغه دا ټیپر سره ته شرشم